ترانزیت لار وه، واردات او صادرات به هم د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه لار کېدل. ډیورن کرښه تېره شوې ده او د پښتنو په من تېره شوې ده. دې غاړه هم پښتانه دي، سرکاڼو ولسوالۍ ده. اخواته بیا ناوګۍ ده چې ډېر یو مشهور ځای دی د باجوړ سیمه. یا پاس په مورچه کې د غږ ورک شو، ناوګۍ مو مندوره نکړله ګرانه شهید شوې که مرمۍ د خلاصې دینه، ناوګۍ مو مندوره نکړله د ښار نوابه او پسې راکاږئ توپونه، ناوګۍ مو مندوره نکړله د ښار نوابه. یو داسې سیمه چې په چکر باندې ارځي، د هغې هر بوټی ښایسته دی، د هغې هره سیمه ښایسته ده، هره ګټه یې ښایسته ده. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو. په دې هیله یم چې ټول برک روغ یاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. یو بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. راغلي وو کونړ ولایت ناوپاس سیمه ده. هغه سیمه ده چې دلته دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي پوله هم ده. د ډیورن کرښه هم په دغه سیمې باندې تېره شوې ده. دغه د ناوپاس بارډر دی چې یو وخت کې د تګ راتګ پر مخ د خلکو پر مخ خلاص وه. د ترانزیت لار وه، واردات او صادرات به هم د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه لار کېدل. نو دغه ګیټ تاسې کتلی شئ په ویډیو کې چې له نن څخه کلونه وړاندې به په دې باندې خلک تله راتله. اخواته د باجوړ سیمه ده چې ناوګۍ ده، هغې نندارې به هم په تاسې باندې کوو. سرکاڼو سیمه ده، سرکاڼو ولسوالي ده. نو دلته یو دغه سیمې نندارې به په تاسې باندې کوو. دغه سیمې اړوند نور معلومات به درته درکوو. تاسې زموږ سره اوسئ. درنو ملګرو، دغه ناوپاس سیمه کې یو زیاتره ځوانان دلته د چکر لپاره هم راغلي دي. د هغې ځوانانو له جملې څخه یو ځوان مې څنګ ته ولاړ دی. د سره غږیږو. ستړی مه شې ځوان. خیر ستاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. نو که سر کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي. زما نوم اکرام الله دی او زه د کونړ ولایت یم، د څوکۍ ولسوالۍ یم او فلحال ناوپاس سیمه کې یم او جرمني نه راغلی یم. جرمني نه راغلی؟ او جرمني نه راغلی یم. ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې وطن ته راغلی؟ 2 میاشتې کېږي وطن ته راغلی یم او 10 کاله کېږي جرمني کې اوسېږم. 10 کاله کېږي چې عمل. څومره وخت بعد راغلی وطن ته؟ 10 کاله پس راغلم. 10 کاله دلته مسافر؟ 10 کاله پس راغلم. نو څنګه وطن څنګه دی؟ د مسافرۍ ژوند څنګه و؟ بیا دلته د وطن کې ژوند څنګه دی؟ زه چې په اول ټایم کې دلته راتلم لږ ویره مې احساس کول. امن دی او خو بنډارونه دي، یاران دوستان دي او خو هېڅ خبره نشته. ناوپاس ته د چکر لپاره راغلی. څنګه چکر نه دې خوند واخیستو؟ سیمه څنګه وه؟ یاره زه دا ویم راغلي موږ یو چیلي پروګرام کړی دی، خو لکه زه دومره خوشحاله یم او بلکل داسې یم چې د خوشحالۍ نه په جامو کې
او یاران دوستانو سره یم زم چې موږ ملمانه شي موږ سره ډېر خوشحالي تاسو ډېره مننه خوشحاله اوسئ هر وخت کې راشئ مهرباني درنو ملګرو لا هم ناوپاس سیمه کې یو د ډیورن کرښې ترڅنګ او دلته سیلانیان راغلي دي ډیر زیات څنګ ته مې څو دانې ولاړ دي دغه سیلانیان رونه د هغوی له جملې څخه به یو سره خبرې کوو او تاسو سره به شریکوو ستړی مه شې ورور جانه خیر وي سې مننه ډیره مننه نو په سر کې که دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي نوم مې سراج الدین وصال دی او د کونړ ولایت اوسېدونکی یم کومې ولسوالۍ اوسېدونکي د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی ښه ډېر ښه نو څنګه ناوپاس ته راغلی وې د چکر لپاره چکر نه دې خوند واخیستو یقینا ډېر د خوشحالۍ ځای دی که وګورو د نن یو څو کاله له مخې په دغه لاره باندې راتګ ناممکنه خبره وه له ستونزو سره او حتی د ذهني فشار د لاندې به وخلک ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې سختې ډېرې وي یو داسې سیمه چې په چکر باندې ارځي د هغې هر بوټی ښایسته دی د هغې هره سیمه ښایسته ده هره ګټه یې ښایسته ده که نن وګورو نن چې کله موږ په دغه لاره راتلو نو په دغه ټوله لاره دغه ټول د امن فضا وه او موږ د ټولې لارې خوند هغسې حتی چې کله چې غسرې مو حرکت شروع کړو تر نواپاس راورسېدو تر بارډر راورسېدلو د ډیورن تر کرښې راورسېدو نو ټوله خوشحالي وه ځکه چې د امنیتي ستونزې کوم خطر نه و او دلته چې رالو دغه سیمې مو ولیدلې نږدې مو ولیدې او بیا د امن په فضا کې مو ولیدې نو ته په خدای یقین وکړې چې دغه ښکلاګانې او دغه خوشحالي یو په سله شوله ډېره مننه بالکل چې وطن ډېر ښکلی دی او یوازې د امن کمی و الحمدلله اوس امن هم راغلی دی ملګري کولی شي چې د وطن په درو سردرو باندې وګرځي نو څنګه نورو خلکو ته دلته د راتګ بلنه ورکوې که نه بالکل که هغه د هر ولایت وي زه خو په دې یقیني یم چې کله د امن راغلی دی نو د کونړ د هرې سیمې به دلته خلک راغلی سي او له دغه سیمو به یې نندارې کړې وي دغه د غرونو له دغه ښکلاګانو به یې خوند هغسې وي او اوسنی وخت چې کوم دی دا خو بیخي د چکر دپاره جوړ دی نو که د افغانستان د هرې سیمې اوسېدونکي دي هغه راشي له کونړ هره دره ښکلې ده هره سیمه ښکلې ده او بیا په خاص ډول راشي له واپس له دغه اوسني موسم کې د دغه ښکلاګانو خوندونه واخلي ډېره مننه لږ به په دې موغږېږو دغلته ډیورن کرښه تېره شوې ده او د پښتنو په من تېره شوې ده دې غاړه هم پښتانه دي سرکاڼو ولسوالۍ ده اخواته بیا ناوګۍ ده چې ډېر یو مشهور ځای دی د باجوړ سیمه ده نو څنګه د ناوګۍ خو د دې طرف نه ولیده څه مینه دې پرې ماته شوه بالکل حقیقت دی چې مینه خامخا ماتېږي کله چې فرهنګ رواج او کلتور عنعنات ټول سره شریک وي د یوې ژبې خلک د یو رواج خلک سره اوسېږي نو ښکاره خبره چې کله ته هغه وینې د هغوی سیمې وینې ستا به زړه غټېږي زړه به دې خوشحاله کېږي نو ډېره موده پس مو له نږدې له دغه خپلو خلکو نندارې وکړې دغه سیمو نندارې مو وکړلې نو ملګري دې ټول راشي او دغه سیمې دې له نږدې ننداره کړي ډېره مننه کور دې ودان ډېره مننه په تاسو هم نړۍ مننه په خاص ډول د پامیر ټي وي نړۍ مننه یقینا چې په کمو امکاناتو دومره غټه کار یې شروع کړی دی د سیمې له سیمې د هر ښکلا هر دومره پیدا مزلې دی کوي زه زیاتره وخت دا کیسې اورم له دی د غرونو ته پیدا مزلې کوي په ورځو خو دغه سیمې به هغه خلکو دپاره چې څوک په خارج کې دي مسافر دي 15 کاله کېږي خپل وطن یې نه لیدلی دغه ښکلاګانې نه لیدلې او دغه ښکلاګانې تاسو دغه خلکو ته رسوئ نو ملګرو مې هیله هم دغه ده چې دغه چینل وګورئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو دغه مسافر چې کوم دي دغه مینه په سوشل میډیا له لارې دغه مینه ماته کړي ډېره زیاته مننه نو ستاسو ملاتړ چې زموږ سره راسئ انشاءالله چې موږ به نور هم هڅه کوو د لیدونکو لپاره او دلته یادونه هم راغله او همدا اوس که زموږ ویډیو څوک ګوري نو دغه زموږ چینل ورسره سبسکرایب کوي او دغه تڼۍ ورسره کېکاږئ تر څو ټولې ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي دغه نور ملګري مې هم خواته ولاړ دي دوی هم د چکر لپاره راغلي ده سره به وغږېږو ته راشه دلته په خیر رالي خیر اوسې وروره څنګه یې خیر دی شکر دی کومې سیمې اوسېدونکی د کونړ ولایت د اسداباد او نوم محترم دی څه دی نوم مې خالد وفادار دی ښه وفادار صاحب څنګه چکر خوندور و هو والا ډېر خوند یې وکړو ښایسته سیمه ده
کونړ هر ځای ښایسته دی او ډېرې ښکلاګانې لري. نو د لیدونکو څخه هیله کوم چې کونړ یو پراخه سیمه ده او ښایسته چکر لپاره راشي. چکر دپاره راشي. ډېره مننه. نو دلته د غره له سره دا ټاپه او ترنم هم ډېر خوند کوي. ستا نه به یو څه اورو. تفاوت سړی نه هېرېږي که زمزمه کې یو څه وي اوازه. په خیر راغلې. خیر اوسه. نوم محترم دې څه دی؟ ښه ولپت جانه، نو زه ستا نه د ترنم لپاره ملګرو راوغوښتم. ته یو دوه ټاپې خو وکړه. ټاپې زه د کونړ سیند کې به ته دا ووایم. په مینې اورو. وی د کونړ سیند چپې مې وړي ما ډوبوینه بې ننګه یار مې راته لاس نه راکوینه یې وړې وړې سلګۍ وهم جړه راځي نه. د خو ترنم وکړو څه مین دی. لا بیخي ډېر مین دی. ډېره مننه ملګرو، ګپ شپ هم ولګوو په دې هیله چې خاطر هم دروند شوی نه وي او بس له چکر نه خوند واخلئ. ډېره مننه، ډېره مننه. درنو ملګرو، د ډیورنډ کرغېړنې کرښې ترڅنګ یو اخواته محکومه پښتونخوا د باجوړ ناوګۍ سیمه، دې خواته د سرکاڼو ولسوالۍ د ناوې سیمه او د دوی دواړو ترمنځ ناوپاس بارډر چې دغلته موږ اوس پیلن یو او یو څه تیرو وختونو ته به تاسې یوسو، یو څه به تیر یادونه را تازه کړو او تاسې ورنه خوند واخلئ. موږ سره د ترنم بلبلان دي او په یو څه منازوي. او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. یا پاس په مورچه کې د غږ ورک شو ناوګۍ مو مندوره نه کړله ګرانه شهید. شوې که مرمۍ د خلاصې دینه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. د نواب پاس په سر کې مړه ناوګۍ مو مندوره نه کړله په سرکاڼو کې انتظار درته کومه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. یا لالا یې تورو خاورو وخوړ ناوګۍ مو مندوره نه کړله خور یې جامې اسرې کوي چې را بشنه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. زما د لارې ته سلګۍ دي ناوګۍ مو مندوره نه کړله ستا د ویجاړ او ملکۍ څوک له راځي نه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه. او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندوره نه کړله د ښار نوابه.
یا پوزه د کرښه د ډیورنده ناوګۍ مو مندورانه کړله دوه ننګي ملر او بر پښتان دینا ناوګۍ مو مندورانه کړله د ښار نوابه او پسې راکاږئ توپونه ناوګۍ مو مندورانه کړله د ښار نوابه ناوګۍ مو مندورانه کړله د ښار نوابه. واه 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 پامیر ټي وي درنو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو په ناوپاس کې چمتو کړله په دې هیله چې خوند مو ورنه اخیستی یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ.